ګرانو مینهوالو، زه یم اقبال حسین افکار او دا د ګنداره ټي وي. نن مونږ د اسلام آباد یو زوړ تاریخي کلی ملپور د اسلام آباد نه چې دی داسې مري ته نو په ډومبي سر کې ملپور یو کلی راځي. دا ډیر زوړ تاریخي کلی دی او په دې کلي کې چې دی نو د نورو قبیلو سره یو بخاري سیدان نو کورنۍ هغه هم میشته. په دغه کورنۍ کې یو ډیر سید نیر حسین بخاري ایډوکیټ چې د پیپلز پارټي سینیر رهنما او د سینټ اف پاکستان چیرمن هم پاتې دی. دغه شانتي په دغه خاندان بل یو ښاغلی او ډیر دروند شخصیت چې سید اشفاق حسین شاه بخاري او بیا د هغه چې کوم دی نو دی خپلوان هم دي د سید اشفاق حسین شاه بخاري کشره خور هغه د سید نیر حسین شاه بخاري کور ودانې وه. هغه د تیرو ورځو کې وفات وه نو هغه مونږه ورغلو او سید اشفاق حسین شاه چې دی د اسلام آباد نه د پی ټی آی یو امیدوار چې د فارم 45 ایم این ای هم دی علي بخاري هغه د زوی دی ایډوکیټ د سینیر ایډوکیټ دی وکیل دی او د سید اشفاق حسین شاه بخاري صاحب پلار چې دی نو هغه د صدر ایوب خان سره ای ډي سی هم په فوج کې او د سید اشفاق حسین شاه بخاري دا د جنرال پرویز مشرف صاحب رومیټ او د هغه سره د میجر ریټایر دی او د هغه سره د ډیر طبیعت ښه نه و خو په هر حال رومیټ یې و او ډیر معلوماتي ډیر علمي شخصیت دی. مونږ ورسره اکثر ناست یو په تاریخ او په لټریچر او په دې ډیر زیات عبور دی او دا بخاري سیدان چې دي نو ردي بیا اړیکې ردي د خانپور او هریپور کې چې کوم بخاري خاندان دی نو دا د دې او د هغې څنګه چې د خانپور راجګان د اسلام آباد د راجګانو تقریبا یو خلک دي او دا پخوا دلته یو سټیټ او د هغې دي واکمنو نو نن مونږه د محترم سید اشفاق حسین شاه بخاري صاحب ځای ته راغلي وو او هغه د فاتحې دپاره د هغې د خور بیبي څوک چې د سید نیر حسین شاه بخاري کور ودانې وه او د علي بخاري ترور وه نو لاس موچت کو او دوام ده الله پاک ته دغه قدرمنه محترمه بیبي وبخي. الله پاک ته د ټولو مرحومینو سره جنت فردوس نصیب کی، مغفرت ته نصیب کی او زمونږه شاه صاحب سید اشفاق حسین شاه صاحب او علي بخاري او محترم سید نیر حسین بخاري ته د الله پاک د زړه صبر ورکړي د هغې کورنۍ ته او الله دې دغه بیبي په جنتونو کې سره د نورو مردګانو. ډیره مننه. بس ملګرو مینهوالو بس دا یو فاتحه وه او د فاتحې سره دا ده چې میجر صاحب چې سید اشفاق حسین شاه بخاري ډیر
علمي او ډېر ادبي شخصیت دی، ډېر پوهه لري، علم لري. موږ ورسره اکثر مجلسونه کوو او ډېر انسان دوست دی، جمهوریت خوښی دی. نو ډېر متین او شفیق شخصیت دی. بیا ملپور کلی چې نو هغې باره کې او ورسره تاسو ته چې بخاري خاندان چې دی دا سیدان دي او د امام جعفر رحمت الله علیه د هغه دغه نه دي. نو په دې باره کې چې څه معلومات وو نو هغه مو غوښتل چې تاسو سره شریک کړو، هغه مو ورسره شریک کړو. زموږ دعا ده چې الله تعالی دې ټول مرحومینو سره دا بیبي قدرمنه بیبي وبخي او شپاک شعر لري. خدای ژوند او روغه سټ